هلمند کې ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړی چې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام هماهنګ کوونکي مارکو پولتین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند ولایت کې وضعیت تر اوسه ډیر خراب دی. هغه زیاته کړه په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم. له هلمنده ویډیوګانې او عکسونه ښکاري چې ټپیان او ناروغان د هلمند د ایمرجنسي روغتون انګړ ته ایستل شوي ځکه د ودانۍ دننه کافي ځای نشته. طالبانو لس ورځې مخکې د لښکرګاه ښار پر څو ولسوالیو بریدونه پیل کړل. د دغو حملو په نتیجه کې زرګونه کسان بېځایه شول او د ښار مرکز ته یې پناه یوړه. طالبان وایي یوازې یې په هغو سیمو حملې کړي چې مخکې افغان ځواکونو له دوی نیولې وي.